د انټرنیټ په دنیا کې یو داسې حصہ چې هغه موږ د اوسه پورې لیدل هم نه ده، هغه دا ډارک ویب. دا انټرنیټ یو ټول نه خطرناک حصہ ده چې سر پیس ویب شته نو ډارک ویب باندې خلک څه کوي. ډارک ویب څه څیز دی او ډارک ویب ته تلا قانوني دي که دا غیر قانوني دي، او که موږ ډارک ویب ته لاړ شو نو موږ هلته سکې یو که نه یو. ټول معلومات تاسو شریکوم په دې ویډیو کې. نو دا ویډیو ډېر زیاته ضروري ده، مخکې خلکو سره شیر کړئ او تر اخره پورې را سره دا ویډیو وګورئ. تاسو وګورئ موږ نن سبا کې چې کوم انټرنیټ استعمالوو تاسو په موږ په خبرې کوو، ویډیوګانې پې ګورو، دا د سرفیس ویب د انټرنیټ صرف او صرف څلورمه حصه موږ استعمالوو. دین اخوا چې کوم نور انټرنیټ دی هغه د ډیپ ویب ډارک ویب. په ډیپ ویب کې څه کېږي؟ په ډیپ ویب کې هغه څه کېږي لکه د سرفیس ویب دی په دې کې دا کنټرول کېږي دا کوم چې د ډیپ ویب نه بانکینګ او داسې نور انټیلیجنس ایجنسی د څونه لکه ډاکومېنټس وي څونه سروسز وي دا هم د دغه ډیپ ویب نه ورکړل کېږي. د انټرنیټ دویمه حصه ده یعنې دویم تح دی او د بل سر کم سټیج چې دا دی سرفیس ویب. د دې نه ټول نه لاندې چې کومه د انټرنیټ اخري حصه ده هغه د ډارک ویب. موږ دا سوچ کوو چې بس دغه یو انټرنیټ دی او بس موږ ټول استعمالوو او داسې نه ده. دغه درې حصې دي. نو کومه درېیمه حصه چې دی هغه د ډارک ویب. دا انټرنیټ یو ټول نه خطرناک حصه ده. ټول نه پیله خبره دلته کې دا راځي چې سرفیس ویب شته نو ډارک ویب باندې خلک څه کوي. نو په ډارک ویب کې داسې وي چې په دې کې پته نه لګي د انسان څوک دی د کوم ځای دی څه دی څه کوي څه نه کوي. په دې کې ټول خلک زیاتر خلک دلته کې خطرناک خلک وي انلیګل داسې کارونه هغه کوي که چېرې دغه دیو په سرفیس ویب باندې وکړي دیو مکمل ګیرېږي مکمل دیو نیوی کېږي. نو په دې وجه د خطرناک خلکو ځان داسې انټرنیټ په خپله دوی جوړ کړی دی چې دا د هېڅ سرور سره دوی کنیکټ نه وي، دوی بس دوی ځان سم کوي که ځانه هلته مکمل غیب وي. ته هلته څه کېږي؟ ته خلک داسې څیزونه خرڅوي، د غلا داسې څیزونه خرڅوي، داسې څیزونه خرڅوي چې هغه موږ په نارمل انټرنیټ کې چې په نارمل بازار کې هم موږ هغه نشو خرڅولی. داسې انلیګل څه هم دغلته کې خلک خرڅوي. په ډارک ویب کې بل څه کېږي؟ ډارک ویب کې داسې کېږي په دې کې یو ریډ روم وي. په ریډ روم کې دغلته یو کس ټارچر کېږي، لایو ټارچر. او هغه لایو ټارچر چې کوم خلک ګوري پای باندې بولي لګوي او هغې ته پیسې ورکوي. یعنې پای کې د انسان سره ډېر زیات زیاتي ده یا داسې د انسان د وجود صحیح حصه کټ کول. یعنې دغه ډېر زیات څخه باید داسې شریک کولی نه شم خو په دغه کې دغه هم په ریډ روم کې کېږي. بل په دې کې داسې ډېر شي خطرناک خلک وي په ډارک ویب کې چې مطلب هغه باندې خلک استعمال کوي مطلب د رینټ زه ورته څه خلک به ووایم. نو ډارک ویب چې کومه دی دا د انټرنیټ یو ډېره زیاته خطرناکه حصه ده. اوس سوال دا پیدا کېږي ډارک ویب ته زما ستا غوندې نارمل کس تلی شي او که نه شي؟ بلکل تلی شي. د انلیګل لیګ دا لیګل دی ټول نه فعله. زه تاسو دا وایم چې موږ ته بلکل نه دی پکار چې موږ چېرته کې هم ډارک ویب ته لاړ شو یا موږ سوچ وکړو چې موږ ډارک ویب ته به څنګه ځو. بل ډارک ویب چې کوم دی دا موږ اډو سره موږ چې کوم انټرنیټ کوو دا کروم براوزر دا به دې کې اډو سره اوپن کېږي. د دې لپاره خلک استعمالوي ټور براوزر او دوی هغه ټور براوزر دی لپاره خپل وي پي این او په هغې باندې خلک دغه ځای ته ځي. بل دغه ځای ته چې موږ لاړ شو دغه ډېر پروفیشنل ځای ده، دغلته ډېر هیکران وي، ډېر پروفیشنل خلک وي. نو د هغو مخې ته موږ هېڅ هم نه یو. هغوی بیا داسې هم کولی شي چې زموږ موبایل ټول هیک کړي، زموږ ډیټا لیک کړي، موږ بلیک میل کړي. موږ له بلکل نه ده پکار چې موږ ډارک ویب ته لاړ شو. زه ته هغه دا پوښتنه کوله چې عثمان بھائی د ډارک ویب څه څیز دی؟ ډارک ویب حوالې سره ماته معلومات راکړئ. دغه معلوماتو او لاست کې تاسو ته دا خبره ډېره زیاته امپورټنټ شیر کوئ تاسو د ډارک ویب باره کې به چېرته کې هم سوچ نه کوئ چې موږ ډارک ویب ته لاړ شو او نه هم داسې سرچونه کوئ چې ډارک ویب څه شی دی او دې ته خلک څنګه ځي. د ډارک ویب نه مکمل لرې اوسئ چې په سرفیس ویب باندې زموږ کارونه کېږي نو موږ په ډارک ویب کې څه کوو. نو امید لرم دا ویډیو به تاسو خوښه شوي. نو ویډیو را سره لایک کړئ، د خپل ملګرو سره هم شریکه کړئ. انشاءالله ملاقات به کېږي په بل نوې ویډیو کې. د الله په امان.